الله رب ذوالجلال دې مونږ ته د مرګ سختۍ آسان کی د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې رسول الله مبارک فرمایل اے ابو هريره په شا چې د مرګ سختی او تکلیف په مومن باندې په اندازه د 300 د توري گزارونو نه ده یعنی چې انسان ته چې په توري باندې 300 گزارونه ورکړي شي سمره تکلیف ورته رسی دومره تکلیف بعد مرګ په وخت کې مومن انسان ته رسیږي د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې رسول الله مبارک خلق په خندا کولو باندې ولیدل نو رسول الله مبارک فرمایل کتا سو د خواهشات او لذتونو ما تاون کی سيزونو په کثرت سره یاد کړی وی نو تاسو په دې حال کې نوي بیا یې فرمایل چې د لذتونو ما تاون کی سيز هغه مرګ دی